آغاز کا تقریباً میرو پشرینا کا و بہرحال زو نن د خپل خبر آغاز د نرابوزینا وکا په دغ بنیاد چې په دغ وطن کښې په دا خوراک کښې ډایرکټ مخامخ د دغ تر مخې ریاست له اړخ نه د میش ډېر دنګ دنګ د غره غونده ملګري لګیا دي په سپینه ورېځ یې نه خوري. نو د دغ تور نظام نه د خلوصي لیار چې کومه دو بله نشته. سیخ په سیخه خپلواکي دو، سیخ په سیخه ازادي دو. زه نرابوزي درته وایه ملګري وی ډېر پیمانداري سره جواب ورکوي چې دا کومه ویډیو دې ته رسي چې دې نه اول د میشتو سعود ریاکڼ ته ورسي او ریا کرنلګي ته د میشتو غږ ورسي. زه نرابوزي وایه تو خلیق است آزادی ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے. کرنے لو سن لو، جرنے لو سن لو، کرنے لو سن لو، تیرا باپ بھی دیکھا. ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا. جب باپ سے پوچھا تو وہ بھی بولا، جب ماں سے پوچھا تو وہ بھی بولی، جب بھائی سے پوچھا تو وہ بھی بولا، جب بہن سے پوچھا تو وہ بھی بولی. اے حق ہمارا، ہم لے کے رہیں گے، تیرا باپ بھی دے گا، ہم لے رہیں گے. پنجاب بھی سن لے، پنجاب بھی سن لے، سندھ بھی سن لے، ارسلم بھی سن لے. ہے یہ نعرہ حق کا، ہے نعرہ حق کا، یہ مظلوم کا نعرہ، یہ مظلوم کا نعرہ، یہ محسن کا نعرہ، یہ منظور کا نعرہ، یہ علی کا نعرہ، یہ ہم سب کا نعرہ. ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے. ملګری خدای شته جذبات څه دا شی دی چې په ډېر نږدې ټایم کښې د دغه خاورې هغه ژبې هغه اوزینه چې همیش یې د دوې طبقې منځ کې چې کله جنګ و په دا خاوره کښې د دوې کسونو په منځ کې کشمکش روان دی، د دوې طبقې په منځ کې جنګ روان دی. یوه ظلمه طبقه دو، یوه مظلومه طبقه دو، یوه د حق خلق دی، یو د باطل خلق دی. په دغه جنګ کښې چې تر نن ورځې رسه کا ارمان لوڼای روخلې، کا سردار ریف روخلې، کا د خړ کمر شهیدون روخلې، کا پاره شاک چې کومې ګولې ورولې وې آ شهیدون روخلې. داسې پسرسا کا هارون بلور شهید، هغه بشیر بلور، داسې د سیاسي پارټونو سره سره کا عثمان ککړ روخلې. داسې اخیری چې په هغه کښې کیسه په ګیلمان روغله خو ګیلمن پندقه دا سلسله ونه درده. ګیلمن باده دا ریاست په چار خدا وه چې دغه خلک دغه ډالې چې د کیم ژغ کو دغه دهشتګردۍ خلاف کو، دغه دهشتګردۍ ته مردباد ویایي. دا خو امن غواړي، دا خو ښه ژوند غواړي، دغه د مکې خلاف خلق دی. په چار خدا وه چې دا ریاست د میش بیانیې سره ویلوړو وای، په چار خدا وه چې د میش بیانیه ته تقویت ورکولی. دا خو پرېږده چې تو بیانیه ا د میډیا د لیارې ا د بله د لیارې چې تو ته سپورټ درکو، نه چې ته د غږ پورته کوې بیا د تو دا شی دنګ دنګ غرینه دا یې روشي یا ډایرکټ هغه یې وولي یا دای په خپل پراکسي چې د کیم سوتلی خلک یې دی یا پارته شهیدونکي. میژ ویایي چې دا جنګ چې د کیم توره اون کړی دی په دا خوره پونده، دا پونده به سهار څوک پوه شوی دی چې د کیم د ډالره کاروبار و چې په دا خوره کې ده
د میش د پښتنې ډېر کښلي جذبات د ناجایزه فایده ځنه وغوسته خو ویس خلک پوه شوی دی ویس د تو د توره صحرا دغه پښتنې پېژندلی دو هغه خلک په دغه شي ویس دا سر خلوص شوی دی چې پاکستان ریاست دا قتلګاه دو پاکستان ریاست دا د میشتوس د وینې دا کسب خونه دو په دا بدل کېږي د ژوند بیړۍ ماتېږي خویندې مو بورېږي خویندې مو کونډېږي جرنیلان پکې سربېږي GHQ پکې ماړېږي دا دهشتګردي دا طالبانایزیشن چې د کوم وخت نه دغه خلک په ذریعه د میشتو سرینه کاټ شول بیا هغه دا خلک جواز جوړوي چې دا ریټ یې چلنج کړی دی الان که هر چا ته پته وه چې طالب پروجیکټ دا د GHQ پروجیکټ دی طالب دا د دغه پراکسي دو طالب دا دغه هغه سوتلی شوی د کریس پویون دی چې همیش موتو پې خوري خو بیا خو د ډالره د پوره دا اپریشن یې کړلی دی پوره جواز یې جوړ کړه چې په دا خو ورته طالب دی او دغه خلاف میش اپریشن کی دا میشتوس وطن ټول خلک که چا زړه شو که نه وشو هر چا نه ډاک ډاک کورینه پوته شول بزدورینه پوته شول خپل وطنینه خلک ورته پرې شول چې بادشاه دو چې مانځه او دا طالب یوسي دغه وطن ته امن روشي خو چې کله د جټه نه دا د وزیرستان خلک ویلوړ دی پیپ لپشه د خلک روته چې دا بمبارینه شروع کړل هغې بعد کښې میش نولدل دا خلته سیخ پسې خلیاره ورکړې په جنګ شي یو کس داسې منډ نه کړه چې سړی ووایي چې دا کمانډارو دا د طالب د مانځه لوړه که پکې غرق شول که پکې ړانګ شول د مو د تو وطن کورینه ړانګ شول بزورینه ړانګ شول خلک مړ شه نن په داسې صورتحال چې نه بیا طالبه لګیا دو خو تیزه راونه دو خو ملګریې دا مجلسینو بیا سره کې عمر شرانی په حواله چې راکې مې احتجاج و د تو سه ټوله شکریه ادا کوي پښتونخوا ملي پارټي د نور ملګری برون روغای زه خو چې خپل احتجاج په دغه ځای سره ته ورسوي ان شاء الله دا غشای دوه مشتوس برقرار سوتی ډیره مننه